د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونو ته. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دوستم، د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال دوستم سره کتلي دي. ویل کېږي چې دواړو په جوزجان ولایت کې له یو بل سره کتلي دي. په دې لیدنه کې پر سوله او ځینو نورو مسایلو خبرې شوي دي، خو په دې اړه هیڅ لوري هم تر دې جزئیات نه دي خپاره کړي. دغه لیدنه داسې مهال ترسره کېږي چې له یوې خوا د سولې هڅې روانې دي او له بلې خوا جنرال دوستم د ډاکټر عبدالله د ټیم د نورو اقداماتو ملاتړ پیل کړی دی. عمران خان وایي د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې پای ته رسول اسانه خبره نه ده، خو د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د سولې هڅې او دغه بهیر په سم لوري روان دی. د ده په وینا په افغانستان کې پوره 19 کاله جګړه شوې ده، نو له دې امله دا تمه نشي کېدی چې دغه جګړه دې دومره ژر ختمه کړای شي. حامد کرزي د استاد سیاب سره د وروستیو ټاکنیزو ناندریو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو په سوله کې پر وروستیو تحولاتو هم بحثونه لرلي دي او هیله یې څرګنده کړې ده چې روان وضعیت د کړکېچ د پراختیا لامل نشي. دوی ټینګار کړی چې له روان وضعیت د وتلو لپاره باید حل لاره پیدا کړای شي. د عبدالله کمپاین مشر څو شېبې وړاندې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د کمپاین مشر علي احمد عثماني هرات ته له سفر کولو څخه منع شوی دی او افغان ځواکونو له الوتکې څخه بیرته راښکته کړی دی. هرات ولایت افغانستان کې د کرونا 3 مشکوکې پیښې ثبت شوې وي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار وایي د هرات 3 اوسیدونکي چې د ایران له قمس ښار څخه افغانستان ته راستانه شوي د کرونا ناروغي ورته نښې پکې لیدل شوي دي، خو تر اوسه تثبیت شوي نه دي. سرچینه وایي د دغو کسانو معاینات د څېړنې لپاره کابل ته استول شوي دي او پایله به یې ډېر ژر روښانه شي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو خوښه شوي نو در سره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.